بیا مزړونه سخت شول فهي کالحجارة واشد قسوه دا زړونه هم د کاڼو په شان دي بلکې د کاڼو نه هم سخت دي په دې درې دلایل وایي الله تعالی چې د انسانانو بعضو دا زړونه د کاڼو نه ولې سخت دي ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ځکه بعضې کاڼي دي د هغې نه ولي روانې دي انسانه ستا د سترګو نه اوښکې لا نړې هغه کاڼي چې د هغې نه اوبه روانې دي دا د کاڼي ژړا ده انسان چې سترګو نه اوښکې روانې وي دا د زړه ژړا ده دا زړه درد کوي ځکه اوښکې ځي دا الله تعالی ګیله کوي چې یا انسانه قرآن عظیم الشان خود دواړه ذکر کړي چې وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک انسانان هم دي او د جهنم خشاک کاڼي هم دي حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي حرم شریف تر عالم د طواف په حال کې یو وړوکی ماشوم دی ډېر صغیر دی او ژاړي د 7 کالو دی ژاړي کله چې طواف خلاص شه نو ما بیل کې ما ویه ماشومه ته ولې ژاړې پلار دې مړه دی که مور دې مړه ده وی ما ګماندار راغی چې څوک تې ورک شوي دي ځکه ژاړي ما ته وی حسن بصری رحمت الله علیک ځکه ژاړم د الله تعالی نه یریږم د جهنم د عذاب نه یریږم ما ورته وی بچیا ته خو ماشومې مکلف نه یې نو بیا ولې ژاړې ما ته وی ای حسن بصری رحمت الله علیک زه د خپلې مور بیبي سره ناستم زما مور بیبي اور بلو او هغه اور به چې کله نه بلیده نو واړه واړه ډکي به یې راواخیستل نو اور به یې پې تیز کا هغه ورځ ما سره سوچ پیدا ش هسې نه چې بیا ورځ د قیامت وي ربي کائنات په دې لوی انسانانو اور بلی نو موږ واړه واړو باندې دا اور ګرم نه کړي وی دا غم ما سره پیدا شو په ما ژړا لګېدلې ما سره کار مه لرم دی ماشوم نه الله تعالی بیا ډېر لوی محدث جوړ کړی د امام بخاري په شیوخو کې راځي ربي کائنات ګیله د انسان نه کوي چې انسانه د جهنم خشاک خو کاڼي هم دي او انسانان هم دي خو کاڼې زمانه دومره یریږي چې کله کله هغې نه اوبه روانې شي دا د کاڼي ژړا ده یا انسانه تا نه خو اوښکې لا نړۍ ستا ژړا نشته اوس څه پته ولګېده ژړا ښه صفت شو که بد صفت شو جواب راکوئ که الله ګیله کوي چې کاڼې ژاړي ته ولې نه ژاړې وژاړه وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء بعضې کاڼي دي هغه په منځ دوه پلې شي او د هغې نه بیا اوبه وځي یا انسانه زما په یره کې کله م تا باندې مرګ رانغی کله دې دا زړه 2 ټوټې نشه دا بله ګیله کوي درنه زراره ابن اوفا رضی الله تعالی عنہ د سبعی په مانځه کې ولاړ دی په جمع ولاړ دی ترمیزی شریف اول جل حدیث دی مبارک تلاوت دی تراله چې فاذا نقر فی الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غیر یسیر دا داسې ورځ ده چې په کافرو ډېره سخته ده بس ژړا ونیوه فخر میتا امام ترمیزی روایت ذکر کوي چې پرېوته بس سا ورکې نه وه راوي مبارک فرمایه کنت فی من یحمل الی بیته زه هغه څوک وم چې بیا م هغې کې اوچت کوم خپل کور ته مې د هغه ته نه یوړم د الله د یرې نه مړ شه امام ابو حنیفه رحمه الله په مانځه ولاړ دی
دو رکاتو کی 15 سفارے تلاوت بے کو یو رکات ختم کو دویم رکات کی درشتمی سفاری تلاڑا اصل رشتمی تا او چی دے آیت تر آگے چی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے گناہگارانو اور از دا قیامت کی اعلان کی گئی اے گناہگارانو تاسو دنیا کی دا پاکانو صف مینز کی بولاڑوے پتم نہ لگے دا خونن دا نیکانو دا صف نہ جدا شید نیکانو صف پتاسو بدخکاری لرشیتنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بانی یرا غالب شوا او جڑاونی اتر سہر پوری دا یو آیت لولی چی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون وامتاز اليوم ایوہ المجرمون او دسترگونے اوخ کے روانی دی جاڑیں ربی کائنات دویم علت وائیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ او بازی دا کانونا آگا دی چی نمش پوی دا غرن یودم آگا خکتر غڑی دا اللہ دا یرینا اے انسان تابانی دا اللہ دا یرینا سر کنڈی را نغلے پریوت اللہ نغلل جڑا را نغلا وہ سوچو کئی چی دا اللہ دا یرینا پریوتل خکار شو که بد کار شو تاسو خو عقل لرے گن گیلہ کئی دا انسان نا چی انسانم جہنم تزی کانم جہنم تزی خو کانے یحبتو من خشیت اللہ و انسان تابانی خو چرتم رختل را نغلا زمان دا یری خونر رختی ترمیزی شریف دویم جل حدیث دے محبوب فرمائیں یوزل مسجد نبوی تراغے صحابہ کرام اخپلو کے مزاح کڑے پشنو مسکادا مبارک بخندہ بدشوا او بیالوی مجلس کی خندہ اڈیرہ بدشوا نو مبارک ورطا ادریدا یا صحابہ لو تعلمون ما اعلمو ولو رأيتم ما أرى کتاسو پوئی دے سمرا چیز پوئی گم کتاسو آغت سلی دے سچ ما تخکاری گی لبکیتم کثیرا لخرجتم الى السعودات اے صحابو یوبم ما سر مدینہ کی پاتی نوئی کتاسو دا قبر او دا زن کدن او دا قیمت سختی لیدلی وے او پی پوشوی وے چی سحالات را روان دی لخرجتم الى السعودات اے زما صحابو دا گنو تبوتلی وی ولتجعرون الى اللہ او اللہ تعالیٰ تبم پا جگ آواز چگی والے دخلین بم آوازو نخطیں